طالبانو سره د نوې جګړې پیل خو څنګه داعش د تاجکستان پولې ته څیرمه 4000 وسلوال ځای پر ځای کړي. د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون په نامه یو سیمه ییز سازمان تازه څه ویلي. جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون په نامه یو سیمه ییز سازمان خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان پولې ته څیرمه خپل 4000 وسلوال ځای پر ځای کړي دي. یاد سازمان اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې میشتې ګڼې سخت دریځې اسلام پالې ډلې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لوی ګواښ دی. د ګډ امنیتي تړون سازمان چې روسیه یې مشري کوي او تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، بیلاروس او ارمنستان یې غړي دي، له تاجکستان سره د افغانستان پولې ته نږدې د اسلامي دولت نومې یا داعش ډلې د جنګیالیو ځای پر ځای کېدو په اړه تازه خبرداری ورکړی. د روسیې د دولتي اژانس ټاس د رپورټ له مخې د دې سازمان مشر اناتولي سیدوروف ویلي د داعش د خراسان څانګې غړو شمیر په افغانستان کې لوړ شوی او په خبره یې شمیر یې 6500 تنو ته رسېدلی. هغه زیاته کړې چې د دوی له ډلې 4000 کسان یې د افغانستان په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې له تاجکستان سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. د ګډ امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې له افغانستانه د تاجکستان خاورې ته پیښیدونکي ګواښ ته اجازه نه ورکوي. د دغه سازمان مشر ویلي دوی پوهیږي چې د تاجکستان سویلي څنډو کې حالت پیچلی دی او ټینګار یې کړی چې که له دغه اړخه تاجکستان یا کوم بل غړي هیواد ته ګواښ پیښیږي دوی چمتو دي چې په 12 ساعتونو کې یې ځواب او مخنیوی یې وکړي. طالبان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه سازمان تازه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې یې د ورته اندېښنو په ځواب کې ویلي چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف فعالیت وکړي. وړاندې د داعش خراسان ښاخ څو وارې په افغانستان کې د لویو چاودنو او بریدونو مسؤلیت منلی دی. په یوه پیښه کې دغې ډلې د افغانستان له پولې پر ازبکستان څو راکټونه توغولي وه. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د روسیې پر سفارت د ځانمرګي برید او وروسته دغه ښار کې پر یو هوټل چې چینایي وګړي پکې میشت وه وسلوال برید وشو. د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی و. تر دغو پیښو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د دوی ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې د داعش څو غړي چې د یادو پیښو طرحه کوونکي هم پکې شامل ونیولي. راپورټونه وایي چې وړ شپه هم د طالبانو ځواکونو د پلازمینې په نور محمد شاه بابا یا کارتنو سیمه کې د داعش یو پټنځای په نښه کړی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو د داعش هغه غړي په نښه کړي چې د کابل په وروستیو بریدونو کې ښکېل وه. د هغه په وینا په دغو عملیاتو کې د یو شمېر ښځو په ګډون ځینې بهرني وګړي هم نیول شوي دي. څو ورځې وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو امنیتي چارواکو سره ناسته کې ویلي وه د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي او القاعده ډله مخ په پیاوړي کېدو ده.